بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، زه یم سلطان محمود او تاسو سره د علي افغان چینل نه د خبرې کوم. نن راځو په دې ویډیو کې دغه زده کوو مثلا چې څنګه فیسبوک ته خپل ایچ ډي عکسونه او ایچ ډي ویډیوګانې خیژولی شو. مثلا داسې کېږي موږ سره زیاتره وخت چې زموږ د عکس کوالټي ډېره ښه وي، مثلا موږ چې په موبایل باندې عکس وباسو یا په کیمره باندې وباسو هغه عکس ډېر ښایسته عکس وي. همدغسې ویډیو فرض کړه، خو کله چې هغه موږ فیسبوک ته جګ کړو نو خپله کوالټي خرابوي. که عکس وي هغه کوالټي خرابوي، تت مثلا داسې ښه نه ښکاري. همداسې ویډیو چې جګه کړي په ښه کوالټي دلته موبایل کې، خو چې کله فیسبوک ته جګه کړي نو هغه هم بیا خپله کوالټي د لاسه ورکوي. نو هغې دپاره تاسو ته زه نن دې ویډیو کې ښیم چې څنګه هغه په ایچ ډي ته ورسره هم عکسونه او هم ویډیوګانې فیسبوک ته خیژولی شو چې خپله کوالټي د لاسه ونه کړي. خو هغې نه مخکې دغه زما د یوټیوب چینل دی، په دې هیله چې دا به در سره خامخا سبسکرایب کوئ. صرف چې کله دې زما چینل ته داخل شوئ چې هر ځای کې مې دغه سبسکرایب ولیدو نو دا به در سره خامخا سبسکرایب کوئ چې نورې ښکلې ویډیوګانې هم د دې ځای څخه ترلاسه کړئ. ښه راځو خپل ویډیو ته چې مثلا څنګه موږ کولی شو چې ایچ ډي ویډیو او ایچ ډي عکس فیسبوک ته پورته کړو. نو هغې دپاره به لومړی تاسو راشئ خپل فیسبوک ته، او فیسبوک کې به بیا راشئ دلته چې کله مو دلته کلیک وکړئ لاندې به راکېوځئ. لاندې به راکېږدئ، دلته یې لیکلي دي چې اپ سیټینګ، په دې به کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته تاسو ګورئ دلته لیکلي دي چې اپلوډ فوټو ان ایچ ډي او لاندې لیکلي دي چې اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي. دا اولنی هدف دا دی چې زما عکسونه فیسبوک ته په ایچ ډي ته ورسره وخیژوه، یعنې په ایچ ډي کوالټي باندې فیسبوک ته جګ کړه. نو دغه اپشن چې تاسو ګورئ دلته دغه چې دی بند دی یا آف دی، نو دا به تاسو آن کړئ. دلته به صرف کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ ګوره دلته لاندې تاسو ته ولیکل چې دې نه بعد به ستاسو عکسونه فیسبوک ته په ښه کوالټي باندې خیژي. همدغسې ویډیو ته راځو، ګوره دا اپشن هم بند دی، نو دا به هم چالان کړئ یا به آن کړئ. اوس آف دی فی الحال، نو دا هم چالان شو. نو دې څخه وروسته به ستاسو دغه ویډیو چې ده دا به هم په ښه کوالټي سره فیسبوک ته جګېږي. نو دغه دوه اپشن یې خامخا فیسبوک کې آن وساتئ چې تر څو تاسو عکسونه یا ویډیوګانې فیسبوک ته جګوئ نو هغه به په ښه کوالټي سره فیسبوک ته خیژي. نو په دې هیله چې څه ترې زده کړئ. بیا هم دغه زما چینل دی، دې کې به انشاءالله ښکلې ښکلې ویډیوګانې جګېږي. نو دغه در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.